پیږي چې افغانستان کې جګړه دا داسې جګړه نه ده چې هغه د امریکا په ضد باندې وي. که چېرته په افغانستان کې جګړه هم نه وي امریکا په دې نه ده خوشحاله چې ولې جګړه نشته. د امریکا فکر کوي د دې جګړې هغه لوی هغه له دوی سره ده که چېرته جګړه هم کوي دوی کوي او که چېرته چا سره جګړه هم نه کوي دوی نه کوي. بالکل راځم همدې موضوع ته. که چېرته د امنیتي تړون موضوع وه تاسې پام وګورئ دا د جګړې جغرافیه چې ده د جیوپالیټکس د جګړې چې دی دغه په دې 10 کلو کې تاسې وګورئ چې څه هلته تغییر کوي. د مارجې او د موسی قلعه یو وخت څومره بدامنه وه دا جګړه همداسې راغله د مارجې او موسی قلعه نه راغله داسې جنوبي ولایتونه او خوست او پکتیا ته راغله چې هلته ډېر بد وضعیت و. اوس دغه جګړه په 2011 او 2012 کې دغه جګړه ختیځ ولایتونو ته لاړه. یو وخت کې په افغانستان کې په تېرو 12 کلونو کې افغانستان کې ننګرهار ډېر په امن ولایت و. خلک ولسوالۍ ته تله سړکونه پاخه وو خو تاسې نن باور وکړئ چې په ننګرهار کې تاسې د سړک د غاړې په هغه چې ولسوالۍ دي یو کامه او ګوشته او خیوا دا لږ په امن کې دي. تاسې که چاپلیار ونیسئ تاسې که بټي کوټ ونیسئ خوږیاڼي او شیرزاد یا مثلا نازیان دلته ما ورته غوندې سړی تللی نه شي. ولې دا ناامنه شوي په دې اوسني حالاتو کې؟ خو دا د دقیق استراتیژي د مخې نه چې دوی دغه د جګړې جغرافیې ته تغییر ورکړي او دغه جګړه به ځي نوره سمت شمال ته. یعنې درانه لیدونکي باید په دې قضاوت وکړي چې که دغه جګړه اوږدېږي که لنډېږي په دې کې دوی لاس لري او دوی ده چې دغه جګړه پالي. خو همداسې بیخي دا جګړه به سمت شمال ته ځي او د سمت شمال نه بیا نو کېدای شي هاخوا وغځېږي کېدای شي ونه غځېږي یا برنامې تغییر وکړي. خو منتها داسې نه ده چې دا جګړه یا دا پاکستان دومره سپین سترګی دی یا دومره قوي دی چې د امریکا چې د 50-60 کلو کې پاکستان پاللی دی روزلی دی دا د یو دم د ده په مقابل کې بغاوت وکړي. دا یو گیم دی. مثلا موږ تاسې ټول په رسنیو پوهېږو زه بار کله دا خبره کوم واحدیار صاحب یو فلم جوړېږي په دې فلم یو کس دی پروډیوسر دی یرغل صاحب مثال پروډیوسر دی دا وایي چې زه مالي امکانات تاسو در کوم. ډایرکټر ته وایي چې ته یو سناریو پیدا کړه او دا سکرین پلی او شوټینګ سکرپټ یې ولیکه. بالاخره کرکټرونه ورته همدغه ډایرکټر انتخابوي چې دا څوک په کوم رول کې کار وکړي. یو کس کتاب لیکلی دی محمد آصف خواتي په نامه باندې افغانستان تل سلطنت وروسته هغه پکې ډېر ښکلی تحلیل کړی دی. هغه تاسې وګورئ چې یو بحث دی په دې کتاب کې چې آیا اسامه د امریکې دوست دی که دښمن سوالیه ده د عنوان د ډېر ښکلی تحلیل کړی دی. هر چیرته چې د القاعده فعالیتونه دي دغه نارامي د امریکا په ګټه ده. مثلا په چچنیا کې چې جګړه ده او تاسې پوهېږئ چې د ډېرو د پخوا نه هغه وخت چې اسامه بن لادن د طالبانو وخت کې دلته عربان به تله القاعده په چچنیا کې به جنګېدل. هغه 80-90% تیل چې د چچنیا نه وړي که چېرته هلته جګړه نه وي دا د روسانو دپاره ډېر ساده کار دی دا تیل به وړي. خو دلته دغه نارامي چې ده دا د امریکا د پالیسیو او د سیاستونو د ګټو سره همغږې ده. مثلا په یغورو کې د چین په یغورو کې دغه بغاوتونه چې راپورته کېږي د القاعده بغاوتونه دا د امریکا په ګټې دي. دغه بغاوتونه چې دلته په دې سیمه کې راپورته شوي دي. څه فکر کوي دغه بغاوتګرې ډلې دوی لمسوي یا دوی ورسره مرسته کوي؟ خو دا په مشخص ډول حکم نشم کولی خو دغه د خواتي صاحب تحلیل داسې دی چې تاسې وګورئ مثلا په چچنیا کې په چین کې دغه راز مثلا په افغانستان کې په نورو ځایانو کې چیرته چې د القاعده فعالیتونه دي هلته نارامي دا یعنی تحلیل داسې کوي چې د امریکا د ګټو سره موازي. مننه یوسف زی صاحب خوشحاله اوسئ. نوریدونکو د خپرونې په دې برخه کې یوه لنډه دمه لرو له دمې وروسته د خپرونې پاتې برخه مه هېروئ. جنرال صاحب
څه فکر کوي کارپوهان په دې نظر دي چې څومره اندازې ته د افغانستان حکومت اوس اړتیا لري اقتصادي برخه کې باید دوی سره مرستې وشي ځکه په افغانستان کې څو کاله اوږده جګړه تېره شوې ده د افغانستان هغه بنسټیز پروژې تر اوسه پورې نه پلی شولې او نه په خپله باندې دلته داسې یو څوک شته ده چې دا کار پرې وکړي وایي څومره چې دوی اړتیا لري نو امریکا هم دلته اوږدمهالي اهداف لري وایي کوم شرایط چې د افغانستان لوري وړاندې کړه د دفاع وزیر ویلي دي د امریکې متحده ایالاتو چې دا ډېر درانه ول کومې غوښتنې چې کړي دي دا اوس د افغانستان لپاره مهمه نه ده چې دا ورکول شي البته غوښتنې به ډېرې لوړې وي د دوی په اند د دوی هغه مهم اهداف په افغانستان کې څه شی دي چې ځینې شرایطو ته غاړه ږدي د افغانستان د حکومت او ځینو نه بیا ځان باسي دوی کوم اهداف دلته لري اصلا یوسفزي صاحب ډېر ښه تحلیل وکړ په دې مسله باندې د امریکا او د ناتو راتګ افغانستان ته ګوري دا خو یو محصول د دغه یو قطبي نړۍ ده چې کله چې د وارسا تړون ړنګ شه نړۍ یو قطبي شو نو یو قطبي هغه به هر څه کوي خو په د اوسني حالت کې امریکا چې دلته راغلی ده ما خو لومبی عرض وکړ چې افغانستان زموږ په یو عجیب و غریب یو موقعیت جغرافیایي کې واقع ده چې دې د هر څوک ضرورت لري او همدغه ده له همدغه افغانستانه به هره خوا چې دې مجبور شي د افغانستان څخه تېر شي دا یو مرکزیت شو دغه مرکزیت کې اوس دوی ځای په ځای دي دوی کولی شي شرق ته کولی شي غرب ته کولی شي شمال ته کولی شي جنوب ته ګرچې له هند سره خو اوس یو تړون لاسلیک خو کېدای شي په راتلونکي کې مثال لکه یوسفزي صاحب چې تحلیل درلود دغه تحلیل موږ کلونه پخوا په دې فکر کوو او اوس په دې فکر کوو چې پاکستان په راتلونکي کې په رښتیا سره تجزیه کېدونکی دی دا په دې حالت باندې نه پاتې کېږي نو دوی مشتوالی دلته د دغو اهدافو د پلي کولو لپاره ډېر اړین دي د امریکا لپاره راغلو د افغانستان ضرورتونه افغانستان خپل ضرورتونه لري په اقتصادي لحاظ لري خصوصا خو هر څه په اقتصاد کې کېږي کار په اقتصاد تحصیل په اقتصاد روغتیا په اقتصاد جګړه په اقتصاد سفر په اقتصاد هر څه په اقتصاد پورې اړه لري نو تر هغه وخته پورې چې افغانستان کې داسې یو حکومت چې هغه وکولی شي د افغانستان هغه طبیعي منابع طبیعي زیرمې په کار وشي او افغانستان خودکفا شي او افغانستان په خپلو پښو باندې ودرېږي نو تر هغه وخته پورې موږ ضرورت لرو خارجي کومکو ته او امریکا یا نور هېوادو هر هېواد چې ده دا خصوصا په دغه کې دوی هم زموږ دغه د ضعف نقطه همدغه ګڼي شي که د دوی اقتصادي کومک نه نو موږ خو هېڅ هم نشو کولی او دا چې د افغانستان د هیات هغه غوښتنې نه دي منلې وزیر دفاع ویلي دي چې دا ډېرې درنې وې فقط د ما په فکر سره بل شی نه دی هغه همدغه پوځي هغه دي وسایل تجهیزات یو شرط دوی کې د ګوري تاسو ته معلومه ده شیکاګو په کنفرانس کې دوی چې کومې د مرستو ژمنې کړې وې دوی ویلي چې باید د افغانستان په اداره کې په حکومت کې باید فساد له منځه ولاړ شي اوس هم دا ډول یو شرط دی فکر نه کوي دغه کومې ژمنې چې کړي لاس په لاس د افغانستان دولت ته نه دي ورکړي دا به په راتلونکي کې ورکړي د افغانستان دولت کې دی چې دا توانایي ونه لري چې دلته فساد په کلي توګه له منځه یوسي بیا دغه شرط دوی وړاندې کړي چې تاسې فساد وي نو موږ مرسته نه کوو دا یو بهانه نه بولئ تقریبا که سړی وایي درته په رښتیا سره قضاوت پرې وکړي داسې په مسؤلیت سره اصلا دغه فساد دغه وطن ته چا راوړ یو سوال څه فکر کوي چا راوړی دوی راوړی څنګه یې راوړی ګورئ دا تاسو له ما پوښتنه کوئ چې څنګه یې راوړی دا خپله جلالتمآب حامد کرزي په وار له دغه ټلویزیونونو څخه دوی سناتورو څه مو د وړاندې وویله چې بخښنه غواړم یرغل صاحب وایي چې مونږ د افغانستان کې په شفافیت پر راوستلو کې پاتې راغلي او په فساد کې د فساد په عواملو کې مونږ هم کار کړي ځکه ولایت دا چې
روسانو د چارواکو د خپلوانو سره قراردادونه نه کول دوی کوي مثال بخنه ډیره یو کس دی چې همدغه امریکایانو سره کار کوي د همدغه امریکایانو نه قراردادونه اخلي هغه یو ډیر غریب سړی و نن سبا هغه داسې ویل کېږي چې سرمایه $1 میلیارډ ته رسېدلې ده څه موده وړاندې د افغانستان د یو ډیر غټ چارواکي د یو کورنۍ غړي سره یو قرارداد اخیستی د $800 میلیونه و نو اوس تاسې خپله فکر وکړئ چې فساد لوی فساد دوی رامنځته کړی نو دا خو که ته فساد کوې دا خو یو ډول فساد چې ورته وایي ګورې پخوا جنرال صاحب شاهد دی یرغل صاحب موږ خو به واړو په افغانستان کې په دې پیمانه فساد نه و د ډاکټر نجیب الله په وخت کې داسې سیستماتیک شوی نه و سیستماتیک په دې معنی چې د ژوندانه هغه سیستماتیک کرپشن چې ورته ژوندانه یو برخه دی وګرځي هغه په هندوستان کې ورته انډر ټیبل وایي یعنې بیخي د سیستماتیک دی چې هر کار دی انډر ټیبل تر څو د میز لاندې ورته یو څو روپۍ تېرې نه کړي کار دی نه کېږي له بده مرغه چې په افغانستان کې فساد هم دغسې سیستماتیک شوی دی دا یو برخه ده چې یو مامور 100 روپۍ 200 روپۍ درنه غواړي زما په نظر په دې شرایطو کې که څوک 100 روپۍ 200 روپۍ فساد یا رشوت اخلي او په دغه معاشونو کې دې ته فساد نه وایم اصلي فساد چیرته دی تاسې راشئ زه مثال درکم درته که بخښنه د خپرونې ما په ګمرکونو کې مثلا فساد څه ډول دی دغه هره چوکۍ د هر دلته دوه شی دي یو فساد دی یو رشوت یا دلته یرغل دا 100 دا ډیره مهمه ده او درنو لیدونکو ته به هم دا ډیره مهمه ګوري تاسو مخکې په خپل خبرو کې سبزی سبي ویلې چې دی نه غوښتل چې د ځینو ګاونډي هیوادونو په غوښتنه باندې د افغانستان پوځ غښتلی کړي چې هغوی ورته چې موږ ته به دردسر نه جوړوي همدارنګه یرغل صاحب تاسې وایي چې فساد دلته دوی پاللی دوی رامنځته کړی په دغه ډول حالاتو کې چې دوی یو شرط وړاندې کوي چې که د افغانستان په حکومت کې فساد له منځه لاړ شي نو موږ به دا مرستې وکړو فکر نه کوي چې فساد هم دوی رامنځته کړی ګاونډي هیوادونو سره هم دوی بیا به موږ څنګه تمه وکړو چې زموږ پوځ غښتلی کړي وایدار صاحب دلته ګوره دوه مسلې دي ما غوښته په د جریان بحث کې په همدغه مسله باندې راشم چې د افغانستان د مشرتابه په وړاندې په دغه نازک پړاو کې په دغه اوسني حالت کې څو کارونه ډېر اړین دي چې دوی باید دلته ډېر ټولې ډېر استوار او ډېر متین ګامونه په دې عقل باندې پورته کوي چې ښه حکومتداري ده ښه حکومتداري څه وخت کېږي د ښو خلکو د پاکو خلکو د باوجدان خلکو د باوقار خلکو د هغه خلکو چې هغه له دې وطن سره مینه او علاقه ولري او وایي چې زه د دغه وطن بچی یم او دغه وطن ته باید زه کار وکړم دغه خلکو ګمارل خصوصا په کلیدي پوستو کې یا دلته پښتون د ارستم پولیسه د پښتون حکومت تاسو به دا سره وګوري په اکثر وزارتونو کې ډېری بهرني سلاکاران شتون لري چې د هغوی له سلا مشرینې وزیر هېڅ نشي کولی بیا هم فکر نه کوي چې هغه څوک چې ډېر مخلص ده ملي ګټو ته ژمن ده او هغه د بل چا په واک کې هغه به څنګه وکولی شي چې دغه ډول کار وکړي چې ملت غواړي هغه یو کار کولی شي چې هغه د ملت ووایي چې زه دغه شرایطو سره کار نشم کولی او زه قرار تاسو په څنګ کې کړم دا کولی شي خو دا خو د افغانستان د چارواکي موږ ونه لیدل په دې یو راپور ښکاره نه شو بکنه زه نه غواړم چې چاته توهین یا هغه وکړم خو زه فکر کوم چې هر ورځ موږ تاسو په پارلمان په یو ځای په بل ځای کې اورو چې څه مشکلات لرو دا یو دویمه خبره د کله چې دا کار وشي فساد د خپل افغاني ټولنې څخه خود به خود ټولېږي په دې معنی باندې چې پوښتنه وشي مکافات او مجازات قانون تطبیق شي دا ګوري هغه زما د ریز فساد اداري له خلیص ک واوریدل چې په افغانستان کې داسې شی شته چې بلاکونه د کاغذ په مخ باندې شته اما وجود نه لري سړکونه دوی اوس خپل هغه غیر چې کوم نظارت لپاره ټیم ته دا چاته هغه خپل اعتراف کوي چې ډیری په میلیارډونو ډالر پروژې دي چې به تطبیق شي وي شتون لري ورکې دي پیسې ورکې دي نو بل په د وګړو لپاره د افغانستان د خلکو لپاره د کار پیدا کول څومره چې افغانستان خلک په کار مصروف شي دوی په خېټه ماړه شي دلته د امنیت په تامین کې
دا ډېر راټول دی. یرغل صاحب د روسي پوښتنه داسې تاسو نه مطرح کومه چې دوی وایي که فساد له منځه لاړ شي موږ به مرسته وکړو، که فساد شتون ولري موږ مرسته نه کوو. فکر نه کوي چې فساد هم دوی رامنځته کړی او د افغانستان په حکومت باندې دا اوس فشار راوړي او بهانه یې وګوري چې دا یو بهانه هم کېدای شي ولسمشر کرزی هم چې په افشري کې په دې باندې چې تاسې چې مرستې کوئ د افغانستان د حکومت له لارې موږ ته یې راکړئ چې موږ یې تطبیق کړو. بیا له موږ څخه پوښتنه وکړئ. مننه. او بخښنه غواړم. او اوس چې تا خپله پیسې راوړي دي، خپله دې غرقې کړي دي، خپله دې بېرته وړي دي او پوښتنې له ما کوي او په خلکو باندې ده، دا خو کېدای نه شي کنه. ډېره مننه. یوسفزي صاحب په دې امنیتي تړون باندې ډېری بحث نه ده شوی. نه پوهېږم چې د څه لپاره دا به تاسې راته ووایئ چې ولې د امنیتي تړون مسله ګونګه پاتې ده یا به په راتلونکي کې پرې خبرې کېږي.